چې ته ونه د لونګ یې که دې ونه د لونګ ده واه چې ته ونه د لونګ یې او که دې ونه د لونګ ده او ګله ته د ګل پرنګ یې که ګلونه ستا پرنګ ده ډېر ښکلی ده هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم هسې بې هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم یا خو ته نشه د بنګ یې یا نشه درکې د بنګ ده ډېر ښه ملګرو زما سوری خپل جانان په کاڼو ولي ملګرو زما سوری خپل جانان په کاڼو ولي دا ځکه مې د کلي ماشومان په کاڼو ولي و سنګسار کړه رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي سنګسار کړه رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي سبدره خلق مینا کې شیطانان په کاڼو ولي سلامونه احترامات ملګریو سمر افریدی یم امید لرم چې ټول به روغ جوړ وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ مرکه د انګازي ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره ډېر محترم د کوزي پیشتخرې صفدر علي صفدر صاحب ناستی کوي د سره به د ده په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو د ټولو نه مخکې راځئ چې په شریکه صفدر صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالي او ستړي مشي ووایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام د ټولو نه مخکې خو سمر صاحب ستاسو د انګازي ټي وي د ټولو ملګرو یو جهان مننه چې دونه ستونزه مو کوو زموږ غونته کې ورک خلک هم دې مینوالو ته معرفي کړه یو جهان مننه ډېره مننه صفدر صاحب خپله پېژنګلو را سره وکړه زه خو ما درته مخکې په راستی د مینې جام ایښی دی ما درته مخکې په راستی د مینې جام ایښی دی او جانانه تا د ټګۍ دام ایښی دی د فدا مطهر مشهور شاعر لکه زمونږ د عوامو ټولو لر او بر پښتنو به اورېدلی وي د هغه کلي یم کوزي پیشتخرې اوسېدونکی یم او په انجینرینګ یونیورسټۍ کې سرکاري وظیفه ادا کوم ښه که دا راته ووایې چې د شعر شاعري آغاز مو د کوم وخت نه وکړو آغاز خو چې درته ووایم نو مونږ لکه د ورکوټوالي نه مونږ کې دا شعر او شاعري خو چې وي دا خو شاعر پیدا کېږي جوړېږي نه دا د ورکوټوالي نه مونږ کې یو دغه جراثیم و چې دا مونږ به شعر لیکلو ګډ وډ اخوا دېخوا خو لکه چې کله باقاعده مونږ د غونډو سره دغه کړی نو هغه د 1991 نه مونږ دا دغه کړی ابتدا کړی دی ابتدا م کړې ده په ابتدا کې صفدر صاحب اسلام د غزل د چا نه واغسته د غزل اصلاح خو چې زه درته وایم چې ما له چا غزل نه دی اصلاح کړی مونږ هسې اورو که نه چې بې استاذه عمر واړه بې وفا دی بلکل خو دا څونه مشران استادان چې دي دا ټول زموږ استادان دي په د دې نه زموږ زده کړه شوې ده او په جرګو کې ناستې مستې دې سره زموږ استفاده شوې ده جی په کوم صنف هم ډېر لیک کړی تر دې دمه نو زما څومره لیک هم کړی لیک خو به ما ډېر زیات کړی ولې چې ته مو ویل چې د ورکوټوالي نه ما لیک کړی دی خو کتاب چاپ شوی نه دی او سنګرانو مې کلامونه ډېر ویلي دي یو لکه یو مشهور کلام دی زما چې تاسو به اورېدلی وي چې ته ونه د لونګ یې که دې ونه د لونګ ده واه چې ته ونه د لونګ یې او که دې ونه د لونګ ده او ګله ته د ګل پرنګ یې که ګلونه ستا پرنګ ده ډېر ښکلی ده هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم یا خو ته نشه د بنګ یې یا نشه درکې د بنګ ډېر ښه او داسې دا چې ته کوم شعرونه تاسو د اول کې ویلي دا هم سنګرانو ویلي دي داسې نور داسې دا په خپله وشي په ارزونو باندې نه کېږي مینه د ملا په تعویزونو باندې نه کېږي داسې یو بل کلام شو چې زلفې امبري لري جانان سترګې اثري لري جانان او بېګاله به راځې که بلې شپې له به راځې جانانه چې راځې شپې د جمعې له به راځې داسې ډېر لکه سنګرانو زما کلامونه ویلي اوس ما نه هېر هم دي چې کم کمې ویلي دي خو داسې سنګرانو زمزمه کړي دي په نن سبا وخت کې شاعرانو ادیبانو له په کم صنف باندې زیات نظر وروړل پکار دي زیات کار ورته په باندې کول پکار دي زیات کار خو په نثر کې کول پکار دي لکه شاعران خو نن سبا دونه ډېر دي که نه لکه زما زه خو وایم چې شاعري کمه پکار ده او نثر زیات پکار دی زه خو خپل ځاني ادیب نه یم یو شاعر یم خو لکه بس زه شاعرانو ته دا دغه کوم چې کم د زلمې کله چې دی په نثر کې کار ډېر تاسو په خپله په نثر باندې څه کار زما په نثر کې کار نشته لکه بس داسې معمولي کار مې شته چې اوس د واجد ودان صاحب په کتاب مې لږ لیکل کړي دغسې ماشاءالله ماشاءالله غټه خبره
کومو ادبي غونډو سره تعلق دی؟ تګ راتګ کوې او داسې څه غونډه چې ستا پکې عهده وي عهدهدار؟ ادبي غونډې خو دا چې څونه دي چاپېرچل کې ستاسو د بره د خیرخوا نوالې چې کلندر پښتو ادبي جرګه خیرخوا پښتو ادبي جرګې لم ځي؟ بالکل هلته هم تللي یو. باړې حمزه ادبي لښکر له بالکل ریاض افریدي صاحب جدران صاحب دي چې کوم وخت کې لکه هغه وخت نه جرګو له ځو او کلندر پښتو ادبي جرګه، پېښور پښتو ادبي جرګه، رباب لنډی، ملګري شاعران پښتو ادبي جرګه، د فدا مطهر پښتو ادبي جرګې کې زما تقریبا چې واجد ودان صاحب ما سره سیکرټري جنرال او زه پکې 10-12 کاله زما د صدارت عهده وه. چارې خلک ماشاءالله ماشاءالله. په کلاسیک ادب کې او په جدید ادب کې څومره متاثره یې او کومو شخصیاتو نه متاثره یې؟ نو کلاسیک ادب خو هم لکه د معاشرې ضرورت دی، لکه چې کوم زموږ کلاسیک شاعران دي نو هغه خو هم دغه کولی نه شو او د جدید ادب هم لکه ډېر ښه روان دی. نن سبا یو نیم داسې شاعر وي چې هغه د خپل مشهورتیا دپاره ګډې وډې وي. یعنې زه خو د ټولو لکه چې یو شعر هم لیکي زه یم چې دا ډېر ښه. د خیبر د شاعرانو نه څومره متاثره یې؟ د خیبر د شاعرانو نه خو دونه متاثر یم لکه چې زه یم چې بس په دې ټوله دنیا کې ما ته هم د خیبر شاعران د ټولو نه ښه شاعران ښکاري. ډېره مننه، شکریه. ښه که دا راته ووایې چې په نن سبا وخت کې داسې کوم شاعر چې جدید دغه وخت سره وي چې ته ترې متاثره شوی وي؟ نن سبا وخت کې خو زه بس د زیات چې متاثره یم نو زه خو وایم چې د صاحب شاه صابر ښه دی. بس نن سبا د هغه دور دی. لکه داسې یوه خبره چې ستا په زړه باندې وي او کول یې غواړې؟ نو زما په زړه خو ډېرې خبرې دي، یوه اهم خبره چې وي ستا په زړه او ته یې کول غواړې چې موږ سره یې شریکه کړو؟ نو بس ټولو خلکو ته دا دغه ټولو مینوالو ته دا دغه دی چې بس په شعر کې به ورته وایم چې چا چې د زړه نه محبت کړی دی، چا چې د زړه نه محبت کړی دی الله پې سوری د رحمت کړی دی. او د تاریخ پاڼې پرې رنګینې ښکاري، د تاریخ پاڼې پرې رنګینې ښکاري چا چې په دې خاوره غیرت کړی دی. ډېر ښه. د خوشحال بابا یو شعر دی چې زه یې چا لره وهم قدر یې چا زده، په اور وسوځه تورې د کلمونه. پښتانه ډېر ښکلي درانه خلک دي خو اکثر لا په جرګو کې یا په غونډو کې یا په حجرو کې اختلافات لري. څه وایې؟ څه نظر دی؟ دا خو پښتنو کې غټ عیب دی. پښتانه خو کله په ژوند کې چاته ښه سړی به ونه وایي خو چې کله مړ شي وي یاره پلانکې ډېر ښه سړی و. دا خو د پښتنو په فطرت کې هغه خټه کې هغه دلي. بالکل فطرتي دي پښتانه دغه. ډېر ښه. صفدر صاحب څه به درنه اورو؟ مینوال هم ټول د غزلو په انتظار دي ستا او چې دا کومې مخکینۍ غزلې دي موږ سره شریکې کړې واقعه چې ډېرې ښې غزلې دي موږ ترې نه په خپله هم ډېر خوند او مزه اخیستی دی خپل وخت مطابق او ډېر زبردست دی. په عوامو کې هم ډېر شهرت حاصل کړی. نو زه یم چې دغو نه راسره څو شعرونه شریک کړي نو مزه به وکړي. اول خو یو دوه شعرونه داسې همدې درته وایم چې الهي خپل دیدار درنه غواړم، الهي خپل دیدار درنه غواړم، بل دیدار د نگار درنه غواړم. واه ډېر ښه دی. د صدیق صداقت مې نصیب کې، د صدیق صداقت مې نصیب کې او د عمر غوندې یار درنه غواړم. سبحان الله ډېر ښه. د زوړ کلام به درته اول شریک کړم چې ته ونه د لونګې که دې ونه د لونګ ده، چې ته ونه د لونګې که دې ونه د لونګ ده، ګله ته د ګل په رنګ یې که ګلونه ستا په رنګ ده. او هسې بې نشې نشه شم، هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم، یا خو ته نشه د بنګې یا نشه درکې د بنګ ده. ډېر ښه. بیا یې وایه شعر. هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم، هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم، یا خو ته نشه د بنګې یا نشه درکې د بنګ ده. او په زړګي باندې شاهي کړې ته بې تاجه بادشاهي کړې، په زړګي باندې شاهي کړې ته بې تاجه بادشاهي کړې، چې په خپله ته اورنګې که جسر د اورنګ ده. او که ته ما باندې سوځېږي نو زه هم تا ته بلیږم، که ته ما باندې سوځېږي نو زه هم تا ته بلیږم، که د شمې ته پتنګې شمه هم ستا د پتنګ ده. او دنیا تا لیونی بولی او ته دنیا لیونی بولی،
دنیا تا لیونی بولی او ته دنیا لیونی بولی ته دنیا سره په جنګ یو دنیا تا سره په جنګ او زه خو ستا او د جانان مینې تصفدره ډېر حیران یم زه خو ستا او د جانان مینې تصفدره ډېر حیران یم چې ولاړې ته په ننګ یې که ولاړه ستا په ننګ ډېر ښکلی ډېر مزیدار صفدر صاحب کلام به درنه بل هم اورو د کلام نه مخکې یو دوه شعرونه ارشاد چې دا انا به درنه څنګه وځي چې دا انا به درنه څنګه وځي مړه چې دا به درنه څنګه وځي ډېر ښکلی او چې عملونو ته دې وګورم چې عملونو ته دې وګورم خدای خبر سا به درنه څنګه وځي حد دی بیا وایه شي چې عملونو ته دې وګورم خدای خبر سا به درنه څنګه وځي د غزل یو څو شعرونه چې خپل ځانونو ته شملې خلکو په سر کې خپل ځانونو ته شملې خلکو په سر کې او فریبونو ته شملې خلکو په سر کې او بس یو سر به و شمله به یې په سر وه بس یو سر به و شمله به یې په سر وه اوس سرونو ته شملې خلکو په سر کې ډېر ښکلی بیا وایه شي بس یو سر به و شمله به یې په سر وه اوس سرونو ته شملې خلکو په سر کې او د غزل معیار به څنګه اوچت نه وي د غزل معیار به څنګه اوچت نه وي غزلونو ته شملې خلکو په سر کې او بد ګمان د ایمان زیان دی دا مې واوره بد ګمان د ایمان زیان دی دا مې واوره ایمانونو ته شملې خلکو په سر کې بس لګیا دي خوشحالی یو بل نه تروړي بس لګیا دي خوشحالی یو بل نه تروړي تش غمونو ته شملې خلکو په سر کې او امیدونه یې راله ټول خاورې ایرې کړ امیدونه یې راله ټول خاورې ایرې کړ ارمانونو ته شملې خلکو په سر کې او د صفدر د زړه ارامه لږ خوراشه د صفدر د زړه ارامه لږ خوراشه دیدنونو ته شملې خلکو په سر کې ډېر ښکلی ډېر مزیدار صفدر صاحب ووایه راته یو دوه نور یو جهان مننه و درته قسم خورمه چې خوښ مې یې و درته قسم خورمه چې خوښ مې یې او دا درته قسم خورمه چې خوښ مې یې او بیا بیا درته وایم چې یار مې شه بیا درته وایم چې یار مې شه بیا درته قسم خورمه چې خوښ مې یې د غزل یو څو شعرونه چې دومره ښکلی چې سهره دې د مهتاب نه کمه نه ده دومره ښکلی چې سهره دې د مهتاب نه کمه نه ده د سپین مخ هره جلوه دې د افتاب نه کمه نه ده او یو سجدې ته خو مې پرېږده چې ایمان مې خدای نصیب کړي یو سجدې ته خو مې پرېږده چې ایمان مې خدای نصیب کړي د آبرو منځ کې نقشه دې د محراب نه کمه نه ده او په مخ زلفې راخورې که چې سکڼې سکڼې ماښام شي په مخ زلفې راخورې که چې سکڼې سکڼې ماښام شي د تار زلفو پرده دې د حجاب نه کمه نه ده او بې حسابه بې کتابه مونږ ټول جنت ته بوځي بې حسابه بې کتابه مونږ ټول جنت ته بوځي د قیامت یوه لحظه دې د حساب نه کمه نه ده او کوم فخر په صفدره ستا غزل چې کله اورم کوم فخر په صفدره ستا غزل چې کله اورم د غزل یوه مصره دی د کتاب نه کمه نه ده یو جهان دوه شعرونه د غزل نه مخکې چې دلته کې اکثر سوري ته ناست یم دلته کې اکثر سوري ته ناست یم او ستا د یو نظر سوري ته ناست یم او ووایه صفدره زما څوک دی نور ووایه صفدره زما څوک دی نور زه خو ستا د سر سوري ته ناست یم او د غزل یو څو شعرونه چې په زړګي کې مې پراته ډېر ارمانونه پښتانه دي په زړګي کې مې پراته ډېر ارمانونه پښتانه دي او را یادېږي راته ځکه ستا یادونه پښتانه دي او ما ستم ته غاړه ایښې ما هر غم ته غاړه ایښې ما ستم ته غاړه ایښې ما هر غم ته غاړه ایښې ستا ظلمونه پښتانه دي ستا غمونه پښتانه دي او هسې لافې درته نه کړم په رښتیا د صفت وړ دي هسې لافې درته نه کړم په رښتیا د صفت وړ دي پښتنو له خدای ورکړي
عادتونه پښتانه دي واه ډېر او ګډم نه دي سره ولي خو کشار مو اورېدلې آها ګډم نه دي سره ولي خو کشار مو اورېدلې د میلمه په قدر پوهېږو زمونږ زړونه پښتانه دي حد دی ډېر ښه او هسې خړه پړه ښکارې پښتونخوا ساني دي نشته هسې هسې خړه پړه ښکارې پښتونخوا ساني دي نشته ډېر ښه. د ساده باده ښکلا کې د رنګونه پښتانه دي واه بیا وایه شعر ډېر ښه هسې خړه پړه ښکارې پښتونخوا ساني دي نشته هسې خړه پړه ښکارې پښتونخوا ساني دي نشته د ساده باده ښکلا کې د رنګونه پښتانه دي ډېر ښکلی. او کوم فخر په ادا دی په نازونو د نازېږم کوم فخر په ادا دی په نازونو د نازېږم اداګانې پښتنې دي ستا نازونه پښتانه دي ډېر او ښکلی. ستا غزل زکه صفدره بلبلان نغمو کې ستایي ستا غزل زکه صفدره بلبلان نغمو کې ستایي د غزل په هر یو شعر کې د لفظونه پښتانه دي ډېر ښکلی ډېر مزیدار صفدر صاحب په آخري کې به څه پیغام ورکول غواړي نو مینوالو ته دا پیغام دی چې مینه کوئ او مینه ورکوئ پښتو کوئ او پښتو لیکئ دغه یو غټ پیغام ورته ورکوم نور ډېره کوئی خلک دي نو زه به نور څه پیغام دی ته ورکړم یو جهان مننه صفدر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه ستاسو هم یو جهان مننه چې موږ ته هم دونه وخت راکړو او موږ ته هم دونه لکه خلکو سره د مینوالو سره معرفي کو یو جهان مننه جي خاص ملګریو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د محترم د کوزي پیشتخرې صفدر علي صفدر صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو کولی شئ چې انګازي ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ خپل کوربه او ډېر ګران صفدر علي صفدر له په دې دعا سره ورکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان